په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د 5 وخته منځونو اوقات، د سهار مانځل وخت، د ماسپښین مانځه وخت، همدارنګه د مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن د مانځونو وختونه. د سهار مانځه وخت چې دی هغه د صبح صادق نه واخله تر مل ختلو پورې دی. یو رښتینی سهار دی او یو دروغجن سبا دی. دروغجن سبا هغه دی چې لمر خاته طرف نه د شپې په حصه کې رڼا راپورته کیږي مستقیم د اسمان نیمایي ته، او رښتینی سهار هغه دی چې هغه رڼا د غره په څوکو باندې هسې خوره وي. د شپې په آخره برخه کې چې د ختیځ لوري ته د آسمان په کنارو کې نیغ سپینوالی ښکاره شي، دې ته دروغجن سبا وایي. او رښتینی سبا له دروغجن سبا څخه لږ وروسته چې د آسمان په کنارو کې خور سپینوالی راښکاره شي، نو دې ته صبح صادق او رښتینی سبا وایي. نو د سهار د مانځه وخت د رښتیني سبا نه واخله تر مر ختو پورې دا د سهار مانځه وخت دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس. رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول وقت د سبا مانځه د هغه وخت نه دی چې رښتینی سبا راپورته شي، او د دې آخرینی وخت چې دی د لمر ختلو پورې دی. نو مخکې د دې نه چې رښتینی سبا راوخیږي د هغه نه مخکې د سهار مونځ نه کیږي، او چې کله لمر راوخوته که زموږ یو مسلمان ورور یا خور د سهار په مانځه باندې ولاړ وي، نو هغه مونځ فاسد دی او د هغه مانځه راګرځول بیا په دې باندې فرض دی. خو د سهار په مانځه کې د احنافو په نزد باندې اسفار او سپینوالی دا مستحب کار او نیک کار دی. د حضرت رافع بن خدیج مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سحر مونځ یعنی په رڼا کې تاسو کوئ، په اسفار او په رڼا کې، ځکه چې د ډیر اجر او ثواب چې لري د سهار مونځ هغه په رڼا کې لري. خو داسې رڼا نه چې په تا باندې لمر راخیږي بیا. او دا حدیث حسن او صحیح حدیث دی. په فتح الباری کې حافظ ابن حجر الشافعي د دې حدیث تصحیح کړې ده او لیکلی دي چې وصححه غیر واحد. ډیرو محدثینو دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دي. او د اسفار نه دا مطلب دی چې رڼا ښه خوره شي. همدارنګه د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه دویم مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: یا بلال نور بصلاة الصبح حتی یبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار. رافع بن خدیج فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای بلاله د سحر مونځ په رڼا کې ادا کوئ تر هغې چې خلک د رڼا د وجې نه د تیریدلو او تلو ځایونه وویني. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تزال امتی علی الفطرة ما اسفروا لصلاة الفجر. دا حدیث دی چې تبرانی و همدارنګه بزاز روایت کړی په خپل مسند کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما امت به همیشه په فطرت باندې قایم وي تر څو پورې چې دوی د سحر مونځ په رڼا کې کوي. په بعضې مرفوع احادیثو کې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ په غلس یعنی په تیاره کې کړی دی، په غلس کې. بعضې محققینو د دې په توجیه کې لیکلي دي چې بېشکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل عام طور په غلس یعنی په تیاره کې د مونځ کولو و، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تیاره کې مونځ کولو.
لاکن د عامو خلکو د اسانتیا دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په اسفار یعنې په رڼا کې مونځ کولو باندې ترغیب ورکړی دی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد د وجې نه امت دپاره په اسفار او په رڼا کې مونځ کول غوره او بهتر دي. د هغه تحقیق دی چې اوجز المسالک په شرح د موطا د امام مالک رحمه الله کې لیکل شوي دي. خو زما شخصي نظر دا دی چې ځینې ځایونه موږ وینو چې واقعا مونځ په ډیره زیاته تیاره کې کیږي، دا هم په کار نه دی. او په ځینې ځایونو کې موږ وینو چې مونځ دونه په رڼا کې کیږي که هغه مونځ د دوی نه فاسد شي نو چې کومه مسنونه طریقه د سهار مانځه ده که هغه بیا وکړي نو په دوی باندې لمر راخیږي، دا هم په کار نه دی. نه په تیاره کې نه ډیره په رڼا کې. دا و د سهار د مانځه اول وقت او آخر وقت. اوس د ماسپښین مانځه وقت. د ماسپښین د مانځه وقت چې دی هغه د زوال نه واخله تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری 2 چنده د هغه شي شي. او د لمر د اوړېدو نښه دا ده چې د هر شي سوری بلکل شمال طرف ته شي او هغه مشرق طرف ته راکوز شي. او د لمر د اوړېدلو بله نښه دا ده چې لمر څومره راجګیږي په هماغه اندازه د هر شي سوری کمیږي. نو چې دا کمیدل بند شي نو دغه صحیح غرمه ده. نو د دې وخت نه واخله د ماسپښین د مانځه وخت شروع تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری 2 چنده شي. لکه د یو ګز لرګي سوری په غرمه کې 4 ګوتې وي، نو چې اوس دا سوری 2 ګزه او 4 ګوتې شي تر هغه وخته پورې د ماسپښین مونځ کیږي او د دې نه پس د مازدیګر وخت شروع کیږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، د حضرت ابی هریره موقوف حدیث دی، چا فرمایي صل الظهر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک. دا حدیث دی چې امام مالک رحمه الله په موطا کې په باب وقوت الصلات کې د دې روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ماسپښین مونځ کوه چې کله ستا سوری یو مثل شي یعنی ستا هومره شي، او د مازدیګر مونځ کوه چې کله ستا سوری ستا ډبل شي یعنی 2 چنده شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابوذر مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوي ظل الطلول. رواه بخاري. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ په یو سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو. مؤذن د ماسپښین مانځه دپاره اذان کولو اراده وکړه. رسول الله ورته وفرمیل چې تاخیر وکړه. هغه لږ وخت پس بیا د اذان کولو اراده وکړه. نو رسول الله ورته وفرمیل چې صبر وکړه. هغه بیا د اذان کولو اراده وکړه. 3یم ځل رسول الله ورته وفرمیل چې تاخیر وکړه تر دې پورې چې د پولو سوری د هغې برابر شه نو بیا اذان او مونځ شو. ظاهره خبره ده چې د پولو سوری د پولو برابر خو د یو مثل سوری نه کیږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق مطابق د ماسپښین وخت تر 2 مثله پورې دی چې د هر شي سوری 2 چنده شي. د 2 مثلو نه پس د مازدیګر وخت شروع کیږي. د بخاري شریف دا حدیث چې ما تاسو ته ولستو واضح د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق ماخذ دی. لکن 3 واړه امامان او صاحبین په تحقیق کې د ماسپښین وخت 1 مثل پورې دی. هغوی وایي د دې وجې نه احتیاط په دې کې ده چې د ماسپښین مونځ په اول مثل کې کول او د مازدیګر مونځ د 2 مثلو نه پس کول پکار دي. یعنی چې کله سوری د انسان 1 چند و په هغه وخت کې د ماسپښین مونځ وکړي، او چې کله سوری 2 چند شه نو د هغه نه وروسته د مازدیګر د مانځه وخت شروع کیږي. د ماسپښین د مانځه مستحب وخت په کوم وخت کې غوره دی؟ د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاة و اذا کان البرد عجل. رواه نسائی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ګرمي وه نو د ماسپښین مونځ کې به تاخیر کولو، یعنی وروسته به یې کولو.
او کله به چې یخني وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین په مانځه کې جلتي کوله او مونځ به په اول وخت کې کولو. همدارنګه د حضرت ابو هریره او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مرفوع حدیث دی. هغوی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جهنم. رواه بخاری. حضرت ابو هریره همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی چې کله سخته ګرمي وي نو مونځ کې تاخیر کوئ د ماسپښین، ځکه چې ګرمي د جهنم د تاو او تپ نه ده چې کله د جهنم اور تاو و تپ باندې شي نو دا ګرمي ځکه راپورته کیږي. نو رسول الله ځکه ویلی دی چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې په ژمي کې تعجیل کوئ، په اوړي کې د ماسپښین په مانځه کې تاسو تاخیر کوئ. بعضې احادیثو کې د ماسپښین مونځ کې تعجیل یعنی جلتی او په اول وخت کې د ماسپښین د مانځه کولو ذکر هم راغلی دی، خو محدثینو د دې مختلف توجیحات کړي دي. یوه توجیه او تطبیق خدا دی چې د تعجیل حدیثونه د ګرمي په موسم باندې حمل کوي. د دې توجیه او تطبیق واضح دلیل د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دا ذکر شوی حدیث دی چې اذا کان الحر ابرد بالصلاة و اذا کان البرد عجل بالصلاة. چې کله به ګرمي وه نو رسول الله به مونځ تاخیر سره کولو، او چې کله به یخني وه نو رسول الله به مونځ په اول وخت کې کولو. دویمه توجیه د حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله نه نقل شوې ده. هغه فرمایي آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم الابراد، یعنی د تعجیل حدیثونه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي چې رسول الله به چې په خپلو حدیثو کې ویلي چې ماسپښین مونځ په اول وخت کې کوئ هغه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي، او ابراد او تاخیر یعنی په یخني کې مونځ کول او وروسته منځ کول چې کومه احادیث په دې کې رانقل شوي د آخري زمانه باندې محمول دي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عمل په ابراد او تاخیر باندې و. به هر حال د ذکر شوو احادیثو په رڼا کې د ګرمي په موسم کې مونځ تاخیر سره کول غوره او بهتر دی. د مازدیګر د لمانځه وخت، د مازدیګر د مانځه وخت د ماسپښین د اخرین وخت له تیریدلو څخه وروسته تر لمر پریوتلو پورې دا د مازدیګر وخت دی. یعنی اول وخت د مازدیګر مانځه چې کله د ماسپښین د مانځه وخت ختم شي د دې ځای نه شروع تر هغه وخته پورې چې لمر پریوځي. خو دلته باید دا خبره په پام کې ولرو چې لمر د زیړېدو نه مخکې باید د مازدیګر مونځ ادا شي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د مازدیګر مونځ چې د زیړوالي په وخت کې کولی شي دغه مونځ د منافق مونځ دی. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر ويسقط قرنها الاول. رواه مسلم. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د مازدیګر مونځ وخت تر لمر زیړېدو پورې دی او چې دې اوله کناره په ډوبېدو شي، یعنی لمر اوله کناره په ډوبېدو شي، خو بهتره خبره دا ده چې زیړېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ ادا کړی شي، او دا مستحب وخت د مانځه دی، د مازدیګر مانځه چې د لمر د زیړېدو نه مخکې ادا شي. حضرت عمره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کې هغه فرمایي قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. رواه مسلم و نسائی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د لمر ختو او د لمر ډوبېدو نه مخکې یعنی د سحر او د مازدیګر مونځ په پابندي سره ادا کړو هیڅ چره به هغه دوزخ ته داخل نشي، یعنی د سهار مونځ د لمر ختلو نه مخکې ادا کړو او همدارنګه د مازدیګر مونځ د لمر ډوبېدو نه مخکې ادا کړو هیڅکله به دا جهنم ته داخل نشي. شانورشای کشمیری رحمه الله لیکلی دی چې قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی څه وخت مخکې چې د لمر د ډوبېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ شي او د لمر راختو نه مخکې د سهار مونځ شي، یعنی د مازدیګر د مانځه وخت مستحب وخت دی، دا په هغه وخت کې چې د لمر د زیړېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ ادا شي.
او همدارنګه د حضرت ام سلمه رضی الله عنها مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلا للظهر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منه، رواه ترمذی. ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها خلکو ته وفرمیل چې رسول الله به د ماسپښین مونځ د تاسو نه مخکې کولو او تاسې د مازدیګر مونځ د رسول الله نه مخکې کوئ. یعنې مطلب دا و چې رسول الله به د ماسپښین په مانځه کې تاخیر کوه او د مازدیګر په مانځه کې به عجله کوله، او حال دا چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې عجله کوئ او د مازدیګر په مانځه کې تعجیل کوئ. د ماښام د مانځه وخت کله چې لمر پرېوته د ماښام وخت شروع شو او تر څو چې مغرب طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي، چې کله لمر پرېوته نو د ماښام د مانځه وخت شروع شه او تر څو پورې چې د لمر پرېوتو طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي د هغې پورې د ماښام وخت دی. لکن د ماښام مونځ به دومره نه ناوخته کوي چې ستوري راښکاره شي، ځکه دا مونځ بیا مکروه مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابو هریره مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين یغیب الافق، رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ماښام اول وقت لمر پرېوتل دي، یعنې لمر پرېوځي د ماښام اول وقت شروع شي، او آخر وقت افق یعنی هغه شفق ډوبېدل دي، د هغه اسمان په غاړه چې هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شه. همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم یغیب الشفق، رواه مسلم. رسول الله فرمایلی چې د ماښام مونځ وخت د شفق د ډوبېدو پورې دی، چې کله هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شي. خو د ماښام د مونځ مستحب او غوره وخت دا دی چې د ماښام مونځ همیشه که یخني وي او که ګرمي وي د لمر پرېوتو نه پس فورا ادا کول دا بهتر او مستحب کار دی، ځکه د حضرت ابو ایوب رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال امتی بخیر او قال على الفطرة ما لم یؤخر المغرب، رواه ابو داود. حضرت ابو ایوب فرمایي چې رسول الله فرمایلی چې زما امت به همیشه په نیکي باندې قایم وي، او یا یې داسې فرمایي چې فطرت او سنت باندې به قایم وي تر څو چې دوی د ماښام مانځه کې تاخیر نه کوي. د ماسخوتن د مانځه وخت کله چې په آسمان کې سوروالی یا سپینوالی ختم شي نو د ماسخوتن د لمانځه وخت شروع شي او د سهار تر صبح صادقه پورې دا د ماسخوتن د مانځه وخت دی. تر څو چې د سهار د مانځه وخت داخلیږي یعنی اذان کېږي تر هغه وخته پورې د ماسخوتن د مانځه وخت دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت العشاء حین یغیب الافق، رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی چې د ماسخوتن مونځ اول وخت هغه وي چې کله شفق غایب شي، یعنی چې کومه سوروالی د غرو او د اسمان په غاړو کې د هغه چې ختم شي نو د ماسخوتن د مانځه وخت شروع دی. او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، رواه مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ کې تاخیر وکړه، وروسته والی وکړه تر هغې پورې چې د شپې زیاته حصه تیره شوه او د جومات خلک وده شو، بیا رسول الله تشریف راوړه او هلته مونځ ادا که. د حضرت انس رضی الله عنه بل مرفوع حدیث دی. اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء ذات لیلة الى شطر اللیل، رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ تر نیمې شپو پورې وروسته کړه. نو دا خو اول وخت د ماسخوتن د مانځه و چې کله هغه سوروالی د آسمان د کنارو او د غاړو نه ختم شي. خو د ماسخوتن د مانځه مستحب وقت لومبۍ درېیمه حصې ته نږدې دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، رواه ترمذی. حضرت ابو هریره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې ماته په امت د تکلیف خطره نه وی
نو ما به دوی ته حکم کړی وای چې د ماسخوتن مونځ لومبۍ درېیمه حصه کې یا نیمې شپې پورې وروسته کړي او په هغه وخت کې ادا کړي. همدارنګه د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي وکان یستحب ان یؤخر العشاء وفي روایت ولا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل رواه بخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن مونځ کې تاخیر خوښولو او په یو روایت کې دی چې رسول الله به د دې پروا نه کوله چې مونځ به د شپې درېیمې حصې ته ورسېدلو. خو د ماسخوتن په مانځه کې د کمزوري او بیمار خیال باید وساتل شي. اگرچه د ماسخوتن مونځ په اصولي طور باندې درېیمې حصې شپې ته وروسته کول مستحب دي، خو بیا هم په دې کې د کمزورو او معذورو او هغه څوک چې بیمار دي د هغو مقتدیانو خیال ساتل هم ضرور دي. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن مونځ نیمې شپې ته نږدې وکړه او داسې وفرمیل لولا ضعف الضعیف و سقم السقیم لاخرت هذه الصلاة الى شطر اللیل رواه ابو داود. که چیرې د کمزوري او د بیمار بیماری نه وی نو ما به دا مونځ نیمې شپې پورې وروسته کولو. خو بیا هم هغه څوک چې عادت لري اول خو د مونځ په جمع سره وکړي. اوس خو جمع په 8:30 یا 9 بجو باندې کیږي. چیرته هم نه ده چې په جماعت کې د جمع وروسته وشي. که جمع ته نشي تللی او عادت لري شپې راپاڅېږي نو مونځ دې پرېږدي د شپې په آخره حصه کې د تهجدو سره یو ځای وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا و د 5 وخته منځونو اوقات په دې هیله چې تاسو په دقیقه توګه باندې اورېدلي وي. او ځینې داسې احادیث دي چې په هغه کې مونځ کول په اول وخت کې راغلی دي، په هغو باندې به انشاءالله بیا بحث وکړو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه.